هیواد کې په لومړي ځل د ډي ان اے معایناتو لابراتوار پرانیستل شو. د امیر روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د ډي ان اے معایناتو لابراتوار څانګې پرانیست غونډې ته ویلي چې د دې څانګې په لیدو سره به د هغو جسدونو پیژندنه اسانه شي چې د ظاهري بڼې له مخې تشخیص ستونزمن دی. همداراز د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال مولوي عبدالولي حقانی ویلي چې روغتیا وزارت ژمن دی چې په هیواد کې د ډي ان اے معایناتو لابراتوار د پراختیا لپاره لازم تخنیکی، مالی او انساني سرچینې برابرې کړي. د مسؤلینو په وینا چې د یاد لابراتوار له پرانیستلو سره به د جرمونو د پیژندنې، عدلي څېړنو او طبي تشخیص برخو کې د پام وړ بدلون رامنځته شي. افغانستان په نړیواله کچه یو له هغو محدود شمېر هیوادونو څخه و چې تر اوسه پکې د ډي ان اے د تشخیص اسانتیا نه وه. د طبي علومو پر بنسټ د ویښتو تار، ژوول شوې ژاولې، غاښ، دسمال، وینه، سپرم، جامې او یا هم ځینې نور وسایل د ډي ان اے د معایناتو لپاره کارول کیږي.